زموږ مریضان اوس هم د پاکستان په شفاخانو کې پراته دي، زموږ مریضان اوس هم د هندوستان په شفاخانو کې پراته دي او په نورو ممالکو کې. زه وایم چې راسئ دې کار ته متوجه سو او دا قصد وکړو او دا عهد وکړو چې نور باید هیڅ افغان و بل ملک ته د تداوي لپاره ولاړ نه شي. هر قسم تداوي باید موږ دلته په افغانستان کې په مریض باندې وکړو. که شفاخانو ته ضرورت وي شفاخانې جوړې کړو، که مسلکي ډاکټرانو ته ضرورت وي چې د دې وطن څخه وتلي دي راویې غواړو، را دې سي ټول دې راسي، زموږ وروڼه دي، خدمت دې وکړي و دې وطن ته و دې ملت ته. موږ د هیڅ چا سره دښمني نه لرو او هر یو په خپل غیږ کې نیسو او مرحبا ورته وایو چې نور باید د افغانستان څخه هیڅ مریض، یو نوع مریض، هغه که د سرطان مریض دی که د نورو لاعلاجه مریض وي چې دلته موږ تاسې په الحاله تداوي نسو کولی. ته ګوره پر دغه سرحداتو باندې د افغانستان څه حالات دي، یعنې هیڅ ویښ ضمیر دا نسي منلی، نسي برداشت کولی. قسم په الله ده چې زما تر برداشت دا وځي چې زه کله د افغانان وینم چې پر دې سرحداتو باندې په دې دروازو کې د نورو ملکونو د عسکرو د خوا څخه وهل کېږي او ډبول کېږي. دا خواران مجبور دي، دا څه وکړي؟ نو موږ تاسې څخه خدمت غواړي، موږ تاسې باید شپه او ورځ پر ځان یوه کړو او کوشش وکړو چې په هره ممکنه طریقه کېږي باید دلته موږ تاسې دغه یو غټ ناورین چې رامنځته دی، دا داسې نه دی چې دا اوس پیښه ده. دا 40 کاله چې دا په افغانستان کې دا تحولات راغلي دي او دا ګډوډۍ دي، دا مشکلات دي، دا جنګونه دي، موږ تاسې هر څه د مابین څخه وتلي دي. که په ما باندې هر خدمت د هر ورور کېږي، د هر ډاکټر کېږي، زه ولاړ یم د هر یو خدمت ته. راسئ دلته شتمني مصرف کوي، تجاران ورونه دي راسئ دلته شفاخانې جوړې کړي، روغتونونه دي جوړ کړي، ډاکټران دي راسئ دلته د مریضانو تداوي وکړي، دلته دغه مصرف وکړي. نو که موږ او تاسې کوشش وکړو، اخلاص وکړو او و دې کار ته ژمن پاتې سو، امید شته چې موږ تاسو و دې هدف ته ورسېږو چې 1 کال وروسته 2 کاله وروسته موږ تاسې یو افغان هم دا ضرورت نه کړي احساس چې بل ملک ته د علاج لپاره ولاړ شي.